د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو بوډا سندرغاړی و. هغه ته الله جل جلاله سو عجیب आवाज ورکړو. کله چې باغه دا سندره وین هغه ته په زرګونو خلک راجم وو او د معاش ذریعہ ډېر ښکلې ذریعہ و. وخت تیریدو سره د کم کس چې دا بس بوډا شولو، نو چې بوډا شو غاښونه یې پرېوتل، نو بیا هغه اواز یې نه و چې کم اواز به یې مخکې کولو او د ګټې وټې هم څوک نه و او یوه ښځه یې وه، ښځه هم وفات شوله، مړه شوله. دا غریب همداسې پاتې شو. کله په ځوانۍ کو نو په ځوانۍ کې به ده له خلکو پیسې ورکولې، ده سره تعلقات ساتل، لیکن کله بوډا شو سندره نشي ویلی، نو بیا ټولو خلکو یو سیټ ته کړو. دی به ورغه ملګرو سره به کېناستو، نو که ملګرو به ورته چېرته یوه روټۍ نیمه ورکړه هغه به وخوړه او که ور به یې نه کړه همداسې به راغلو. د یو ځل ځان سره کېناستو او سوچ یې کولو چې یاره یو وخت کې زما ځواني وه او ما به دغه سندرې ویلې، د ډېرو خلکو به زما سره تعلقات و، ټولو خلکو به ما سره ملاقات کولو او زما به ډېر زیات عزت و، ډېر زیات احترام و، لیکن نن زه بوډا شومه نو زما هېڅوک نشته د تپوس کولو والا، څوک راته یوه روټۍ قدرې هم نه راکوي. یو اواز وویسته. په دې حالاتو کې دی راپاڅېدو او جنت البقیع ادرې طرف ته روان شولو. هلته لاړو، د یو دوو قبرونو په منځ کې کېناستو او الله جل جلاله ته په زارو باندې سر شي. یو اواز وستو، وی کاش چې ما خو د خپله ځواني د الله جل جلاله عبادت او په اطاعت کې تېره کړې وه، نو څونه به ښه وې. لاړو په جنت البقیع ادرې کې کېناستو، یو دوه قبرونو ته د یو دوه قبرونو منځ کې کېناستو او په ژړا باندې سر شو. په دې دوران کې د بوډا له خوب راغی، پر کالي پې راله. څه وخت پس چې د دې بوډا دا سترګې وغړېدې، خو دی به انتهایي د لوږې په حالت کې و. د دې بوډا دا سترګې څه وخت پس اشکمدې وغړېدې، نو مخامخ یې وکتل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان دی. بوډا سره ډېر زیات غم پیدا شو چې دا خو امیر المؤمنین دی او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله زما رنګه خلک وویني نو هغه په کروړو او په درو باندې وخي چې دی به ما سره اوس عمل کوي. بوډا سره ډېر زیات غم پیدا شو، دا خو عمر فاروق سره په مخه باندې ورغلمه. بهر کې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باندې تیر شو او څه ورته نه ویلې او په سر باندې سوچ دی خادم دی د لشان خوشحال شو چې زه بچم تنه، لیکن لشان مزله وکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوباره را واپس شو. د چې ورته وکتل د مخکې نه یره زیاته شو چې زه را واپس شو، اوس مې بالکل نه پیژني، اوس مې بالکل نه پرېږدي، ځکه مخکې نه پیژندم او اوس وپېژندم، اوس به راله حق وړې راکوي. وایي ناګهانه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې بوډا خواله راغللو، نو دا بوډا چې دا بوډا دغه بوډا ته روټۍ ور وړاندې کړه چې دا روټۍ واخله او دا روټۍ وخوره. کله چې د بوډا دغه روټۍ ورته کېښودله نو ډېر حیران شو چې چېرته کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او بیا هغه خوراک او په ما باندې کولو. وایي ډېر زیات حیران شولو. په دې دوران کې اته نه تپوس وکړلو، وی حضرت صاحب تاسو مال روټۍ راوړه؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ټوله واقعه بیان کړه. وایي زه د غرمې او دوم قیلوله مې کوله، وایي دې کې ما خوب ولیدلو چې ورشه په جنت البقیع کې زما یو دوست دی، هغه اوږې ملاستې ورشه زما په هغه محبوب او په هغه دوست باندې خوراک وکړه. وایي زه رالم ګیر چاپېر مې سوکسي نه کړل، خو ته وې. وایي زه رالم خپلې بیبي ته مې وویل چې څه تیار یې هغه راکړه. خپلې بیبي راله دا راکړل، ټاله مې راوړل. ای د الله دوسته اوس یې ښه په شوق سره دا وخوره.
کله چې هغه بوډا دا واوریدل چې د دونه ګناهونو باوجود هم الله په ما باندې دونه رحم وکړو، دونه غفور رحیم ذات دی، د ډیر خوشحالۍ نه په ژړا شو، دومره وجړل چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وړاندې دغه بوډا ساه ورکړله. الله څونه غفور رحیم ذات دی چې هغه کس چې ټول عمر د الله نافرماني کړې دا سندره ویلې دي، لیکن چې کله رښتونې توبې الله توبېسته، نو الله دونه غفور رحیم ذات چې په هغه یو توبې باندې الله جل شانه تمام ګناهونه